حکومت تعریف واورئ. زه نه وایم د اسلام د خلافت نه مخکې د انوشیروان عادل کافر بادشاه تعریف د حکومت کړی. ابن خلدون تر نقل کړی الملک بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارة. هذا حکومت تعریف ده. زه عالم یم، ما ته الله یو څه علم راکړی، ما نه د حکومت تعریف وغواړه. که د افغانستان ټولو سیاسیونو پوښتنه وکړه حکومت تعریف څه شی د حکومت خو به تعریف لري که به نه لري. الملک بالجند، زه پوښتنه درنه کوم، الملک بالجند د حکومت اولینی تعریف دا ده چې حکومت به لښکر لري. ته وایې اردو ړنګه شوله، کومه اردو؟ هر حکومت کې چې وي پرېږده، اردو هغه اردو ده. بیګا قاري صاحب په صحي الدین تنور تلویزیون سره مرکه کړې وي، پاکستان سره یې تاسې شخړې ولې ډېرې دي، وایي هغوی په سرحد راوړي، موږ مجبور یې دفاع یې وکړو. هغوی تېر حکومت ته فکر کړی توغندی راوله څه به نه ورته وایي چې رامخته کېږي موږ ضبط ترجیږو. الملک بالجند، دغه جند و دغه لښکر چې موږ لرو ټوله اسلامي نړۍ لري څوک؟ نه. الملک بالجند کم لښکر؟ هغه لښکر چې د اسلام د سرحداتو دفاع کوي، هغه لښکر چې د مجلس حفاظت کوي. الملک بالجند والجند بالمال والمال بالخراج عواید والخراج بالعمارة. دا د حکومت تعریف دی. د حکومت په تعریف کې د پشتیپې کانال بیا م وایم د ټولې اسیا کې داسې نه چې فی الحال وایم په اسیا کې دومره لوی کانال شته ده نه چې د افغانستان د بلخ د کلدارې او د فاریابه پورې راغلی. زه نه پوهېږم چې د خلکو په سرونو کې مازغه نشته. دلته وایي غریبي ده او خلک وږي دي، نو په یو ورځ یې ماړه کړو. دا یو برق سل کلونو کې نه ده جوړ کړی. په دغه چهارسیاب کې برق نشته. زما دلته کور ده، د چهارسیاب کې زه خپل کور کې برق نه لرم. د چهارسیاب خلکو 5 میاشتې کېږي، زه هم د تاسې همسایه یم، 5 میاشتې زما کور کې برق نشته ده. نو زه به م ورځم ورته وایم چې ما ته ولې برق نه راکوي. نو خو زه خو وینم، نظام وینم، افغانان وینم، ګرځم. لارې خو تاسې وینئ، د سالنګ لار تاسې ولیدله، د معادنو کار تاسې وینئ. بله ورځ د لوګر شورا ته د عینک خلک، د دکتکو د عینک خلک راغلي وي، طالبانو راته ویلي چې ووځئ. نو موږ به دا کورونه مځکې څنګه کوو؟ دلته حاجي صاحب د دکتک یو مشر ده ناسته. زه نه پوهېږم چې دوی ولې مازغه خراب دي او طبیعت دي. ان احسنتم فاعینوني، که ښه کوم کومک مې وکئ، که یې نه کوئ بیا خو نو تاسې ظلم کوئ. وان اسأت فقوموني، که بد کوم مه مې ړنګوه، فقوموني سیده مې که. سیده کول دي تا حق ده، ړنګول نه. ځکه ړنګېدل، زه تاسې نه پوښتنه کوم، دې تېرو 45 کلونو کې په افغانانو کې د چا جاسوسان نشته؟ کوم مملکت ته چې دغه جاسوسان په افغانستان کې نشته؟ سته داسې هېواد تنا تیر پارلمان کې داسې وکیل نه و، څوک د فرانسې و، څوک د جرمني و، څوک د پاکستان و، څوک د ازبکستان و، څوک د ایران و. داسې نو چې ړنګې کړي نو بیا خو افغانستان کې بیا هغه حالت راځي چې هر ولایت ولسوالۍ کې به بیا وینې تویې وي. ان اسعتم، که بد مې وکړم، فقوموني، مه مې وزنئ، مه مې ړنګوئ، فقوموني، سیده مې. او که ته وایې چې تاسې ملایان په پاچاهي کېناستلی، چا ته نه وایئ چې سم شه. زه دا درته ولاړ یم. نظام مو په پښو درول دا د ناموس حیثیت راته لري. نن د ابوبکر صدیق په منصب ناست رئیس الوزرا ته د ملت یو کشر عالم وایي چې که ملت له ګریوانه ونیولم له ګریوانه دې نیسم.
خندا باندې تیری احترام راته لري وی حق دې راته ووایه وان اسأت فقوموني که مې ناروا وکړله فقوموني سیده مې کړه ته مې عالم یې ته مې رهبر یې فقوموني سیده لارې ته مې برابر کړه نو تا خو هغه د امریکې نه هلته ناستې دلته نارې راویې په سرلي ته درځو ولې موږ لاسونه نشته ولې ما او د تا مقابله نه وه سره معلومه ولې ټوله کفري دنیا د ملګرې نه وه ولې دغه وسلې او ټانګونه موږ لیدلي نه وو ولې افغانان د ما او د تا ټوله دنیا د ما او د تا د زوره خبره نه ده ولې د ټوله دنیا د ما او د تا د جنګ نندارې نه کولې خو نه وایم بېعزتي نه کوم الله پاک د دوی تکبیر تکبیر زنده‌باد اسلامی امارات زنده‌باد اسلامی امارات څه موږ نه وایو هېڅ ضرورت نشته د افغانستان ملت په دغه ټکي باندې پوه شئ چې زور ته هېڅ ضرورت نشته زور 20 کاله دلته ټوله دنیا راغلې وه اسیا و افریقا و استرالیا و اروپا و امریکا و خلاص د زور که اوس رښتیا نران یئ دلته یو نظام شتون لري د دې نظام تعریف د حکومت تعریف په دې نظام صادق ده الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارة عمارت و آبادی په ټول افغانستان کې روانه ده ورځ تر بلې نه د دې چرسیا ولس بله ورځ مو د رئیس الوزرا پرېکړه واورېدله چې د دې چارسیا د دوسرکي نه نیولې تر هغه پورې په سرلي کې ټول مکمل نو زه څه شی وکړي درته تاسې نه پوهېږم چې تاسې مازغه خراب دي هر یو 5 ودونه غواړئ اراده مو کړې چې ټول اروپا ته لاړ شو نه پوهېږو چې د حکومت خلک وږي دي سړیه دا خلک چېرته دي دا وږي زه خپله اوس مدرسه کې به انشاءالله 350 تر 400 دا د سقاوي دشته کې راسره اوسي ما خو یو ورځ حکومت ته ونه ویلې چې راسه د امام مدرسې ته دلته به د امارت مسؤلین ناست یو چارواکی هم د حکومت امام مدرسې ته نه ده راغلی چې ما ته یې ویلي وي چې دا د نن ورځې د غرمې ډوډۍ د یوې ورځې دا د سلیمان علیه السلام مېلمانه و لښکر ده چې زه ګیله نه ترې نه کوم ته یې ولې کوې خو چې زه ګیله نه کوم ته یې ولې کوې کار یو دم نه برابرېږي چې کار روان د ښی په سترګو باندې ویني د ده سترګې بیا هم وتلي دي وایي او ګوره د حکومت قانون ده وان اسأت فقوموني که بد مې وکړل سیده مې کړه ولې د سیده کولو حق علماو نشته مونږ ته د چا په خوله یې مهر لګولی چې مه یې وایه هلته ورسه ورته کښېنه مخامخ ورته کښېنه هدایي عبارت ته د موږ د فقه کتابونو د امیر د مسلمانانو به لاس مچو کوي دا چاپلوسي نه ده زه چې د رئیس الوزرا لاسونه مچو کوم ما نه پرېږدي لاسو مچو کولو ته قسم په الله نه مې پرېږدي هغه د زید او د عبدالله بن عباس حدیث ده کله چې هغه لاس مچو که هغه په تندي مچو که نو چې زه د ده لاس مچو کوم دی ما لاس مچو کولو ته نه پرېږدي په رب العالمین نه مې پرېږدي نو زه چې په دې پوه شم چې د ملت بابا دغه سړی ده چې علماو ته احترام لري چې لاس یې مچو کوم بیا مې دومره احترام کوي چې لاس مچو کولو ته مې نه پرېږدي زه نه پوهېږم چې دا د ابوبکر صدیق د خبرې چې د اسلامي امت دپاره یو بنیاد و قانون ده فان اسأت فقوموني ناروا یم نه ده که فقوموني سیده مې کړه نه پوهېږم چې بیا دی حکومت څه شي ته وایي ټول اول خو انشاءالله د زور خبرې زتي هېڅ خوند نه کوي سپک ښکارېږي سړی د افغانستان ملت په دې پوه سوی ده زه نږدې وختونو کې داسې یورې هرات ته لاړم هسې بادغیس باندې تر مزار راغلم ملت سخت خوشحاله ده د یو څو نفره دي هلته ځان ته ګړېږي چې را روان وي داسې درانده کېږي دوی به دلته را رسېږي دا ملت پوه سوی خو بیا هم ملت پوه اوسېږئ هوښیار اوسېږئ بچایي نه غواړو هر سړی باچا کېدلی نه سي د حکومت د بنیاد دپاره چې کوم کارونه کېږي هغه شته د افغانستان 30 کلن حکومت مې وایم بودیجه یې له کوم کې وه د نن د امارت بودیجه له کومه ده هغه مامورین چې هلته په لکونو ودلتل
هلته چې عسکرو نظام د هماغه 3 لکه وزارت داخله خپل عسکر لري، اردو خپل هماغه مرپلکونو اردو ده، اما د خپل نه وربرابرېږي. دی وایي چې نه ته امریکې سره انډیوالي واچوه، زه تی به 1 میلیارد پیسې دلته راځي، نو چې غلام سولې بیا واده نسې کولی. ځکه ما ته ولیدلې تا ته امریکایانو پیسې راوړلې، ته یې کله دې ته پرېښودلې چې ته یو بند جوړ کړه، ما ترې راوښیه. ولې تا ته د میلیاردونو پیسو باندې د سالنګ په یوه پایه درولو باندې یو بند جوړېده؟ ولې؟ خو ما ته خو د غلام تعریف معلوم ده، نه دې کارخانه جوړه کړې، نه دې د ټوپک یو کلتوس جوړ کړی، نه دې د برق یو بند جوړ کړی. ما مه غلاموه، ما اوس زه یم که نه مثلا چې ما ته څوک تنخوا نه راکړي چا پلارم ولا که خبر راباندې ومني، منه یې سي راباندې آزاد یم. اما چې تنخوا یې راکړه نور کوي څه نه وي، بیا خو یو ورځ انډیواله جوړ تکړه داسې خړین خړین به ورته کېږي. راځئ د غلامیت نه چې خلاص یو نن 15 کاله 11 کاله خیر ده که په لوږ او کړنګ سو بیا اداره سره ومنئ چې یوه جبهه به په روسیې کې او په چارسیا کې به وي، او ته به فکر کوي چې پنجشیر به بیا داسې امن وي، په پروان کې به هېڅ شي نه وي، په بادغیس کې به کراره کراري، او په تخار کې به هغوی راته ګرځي راګرځي، بیا به داسې ویني انشاءالله. څومره چې فکر کوو د افغانستان ملت نن د وزیر معاون ناست، د پیر صاحب ناست، د مولا صاحب ناست، نر مو لیدلی چې د وزیر معاون تېرو 20 کلونو کې چارسیا ته راغلی، ولسوال د ملت منځ ته راغلی نه، موږ ولس داسې سړي یو. څوک مو په دې زه منمه کېدی چې یو چا یوه څاپېړې ولې یو محکمه ځنډېدلي هغلته داسې څه وي، هلته خو زه منم غلا به څه وي، پمپ نه به غلا څه وي، پمپ یې وهلی. ولې په مکه مکرمه کې چې دا 2 میلیونه کامرې لګېدلي دي، د مطاف نه غلا نه کېږي جیانو، کیسه بران نه نیسي هر کال، چې ټوله دنیا ورته متوجه ده کامره ده، نو غلا خو قصاص ما بله ورځونې ده چې اوس الحمدلله د بارانونو کار را شروع شو، وایي خدایه زتي بس ده، اللهم حوالینا لا علینا. دا څومره ډېر بارانونه وسول، بېرته په واورو خزانې ډکې سوې. یو ملګري د غور د عکسونه رالېږلي یو حاجي صاحب ده غور ولایت نه، ما ته ویلي چې ته به غور ته راځې، وایي شیخ صاحب یې را بیخي بند شو، بیخي را نیستل نه بیا نه راځه، ما ترجمه شروع کړه. یوه خبره بله کوم قاري صاحب محترمه، پوهېږم چې ناوخته ده همدلته به مونځ الضعیف فیکم قوی، دا د ابوبکر صدیق صاحب د خطبې ټکی. القوي فيكم الضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع عليه حقه. د تیر نظام ځواکمنان چې د خلکو په سرونو میخونه ټک وهل اوس هم کابل کې سته، ته هېڅ ضرورت دلته نسته. راځئ کاشکې د ما د خبرې دوی وانه وري چې بیا ما نه خوابدي نیسي. هغه زورواکانو بدماشان هغه چې په دې سر باندې به یې هر څه وهل، د هغوی خبرې خو مو واورېدلې چې خیر د خدای په خاطر باندې مونږ ډېر مظلومان یو. زه نه پوهېږم چې د نظام او د حکومت تعریف څه شی ده. الضعیف فیکم قوي عندي، هغه سړی چې تاسې کې کوم ضعیف و دما په رایه باندې هغه څوک قوي، تر څو چې ظالم نه حق مظلوم ته راواخلم بیا مساوي دي را. تاسې کې قوي ما ته ضعیف، تاسې کې ضعیف ما ته قوي ده. دا قوي به زه تر هغه دفاع کوم د ما په نیز چې زه حق راواخلم، چې حق مې د ظالم نه راواخیست بیا مظلوم و ظالم یو رقم دی. القوي فيكم ضعيف حتى آخذ حقه. رښتیا ووایئ، رښتیا ووایئ. نن د افغانستان په تاریخ کې ولې ماته معلوم کېږي د پرون زه د لوګر شورا کې ناست وم، یو سړی د استرالیا نه راغلی سپین ږیری و، د یو بازک مسله یې راوړې وه. د استرالیانو میلپور دي دلته د وي څوک نیم نسته میل څنګه راغلی وي، دا خو دلته اسلامي نظام راغلی، اوس راغلی خپل حق غواړي. نو خو همدې ته وایي که نه چې حق درته راوباسي. مخکې دې ولې د حق پوښتنه نه سو کولی. یو ورځ مو امیرالمؤمنین صاحب سره دا خبره ما ورته وکړه، ما ورته ویلې شیخ صاحب په کابل کې په محاکمو ډېر رش وي، د کابل کې محاکمې لږ ډېرې کوي، خو ډېرې هلته هغه د تمیز مسؤل شیخ صاحب یې راوغوښته، هغه ته یې ویلې خو په 4 تقسیم هم کړی دی، خو نور نشي کېدلی، بیا موږ وروسته د قضا نه نسو تعقیبولی، ځکه چې دا نظام راغی ټولو خلکو رامنډې کړلې، اظهار د تظلم یې کو، هر چا خپل حق
ته خو موږ هم انسانان یو موږ ټول نشو تعقیب کولی دا د حکومت تعریف اخرنی خبر لنډ الفاظو کې کوم عمرو بن العاص رضی الله عنه وی یو ورځ د جمعې شپه ولا ابو بکر صدیق رضی الله عنه اعلان وکړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه اعلان داسې وکړ چې سبا سهار ته د بیت المال وزارت ته راسئ مدینې منورې ته زه ډېر مال راغلی د مصر نه هغه به در تقسیم کړم وی سیده خو هر چا ته به کوټې ته نه راننوځي چې ما اجازه نه یې ورته کړې وی سیده سبا ته خلک راتلل یو غریب سړی بېګا یې ښځې یو پړی ورکړې ورته ویلې دا پړی ځان سره ویسه کېدی سي سبا ته یوه اوښه ابوبکر صدیق درکړي رضی الله عنه دا اوښه به پې وتړې او را روان به سي کور ته به یې راولې زه به هم خوشحاله سم او ته به هم خوشحاله سي وي زه سبا ته ابو بکر صدیق سے په دې وزارتو خزانه کې دینه ولاړ د سړی په خپل سر ننوته ابو بکر صدیق ورته ویلي چا درته اجازه کړې وي زه په خپل راننوتم د پړی ترې راواخیست وی چې ووته ټولو خلکو ته یې مالونه ورکړل دا سړی غریب غوندې داسې زړهغونکی ولاړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته ویلې عمر ته یې ویلې رضی الله عنه وی ورکړه پړی ورکړه وایي وخت له څومره وښانې غواړي عمر صاحب ورته ویلې ما کوه وا ابوبکر صدیقه بیا د نظام قانون خرابېږي حکومت باید داسې زور هم ولري یو سړی چې ووهي د خلکو په مخ کې د بښنه بیا نه تېر غواړي ځکه بیا خلک زړور کېږي زمانه هم غواړي نو هغه ورته ویلې وایي زه پوهېږم عمره خو ورځ د قیامت الله ته بیا زه څه ووایم وایي خو راضي یې که وایي بس رانه راضي یې کم سیده خو د بیت المال نه به یې نه ورکوي ای د ما غلام ابوبکر صدیق غږ وکړ غلام راغی غلام ته ویلې ورسه د ما میخه هغه اوښه راوله د ما په کور کې چې اوښه ولاړه ده هغه راوله چې راوستله بڼه یې پکې واچوئ څو روپۍ غواړي چې دا کم دینار غریب سړی و که نه غریب سړی خو لږ روپۍ غواړي 15 دیناره راکړه بس ته 15 دیناره یې د خپل ځان نه ورکړي ویزه کور ته کوږ وږ روان اوښه یې م راوسته پیسې یې م راوستلې نن الله هغه وخت په موږ راوستلی ده او که ته وایې چې نه ما ته دې کور ته 1 میلیون روپۍ رئیس الوزرا راوړي او 1 میلیون د خلیفه صاحب راوړي 1 میلیون د بل وزیر صاحب راوړي دا د حکومت تعریف نه ده او نه په حکومت کې داسې کېدلی شي مسلمانانو ورونو نو الله پاک دې مونږ هوښیار دا یاد وساتئ وایي هغه چې څومره نیغېږي او هومره ډېره ښه وریتېږي نو د یو څه کسان خو مونږ په دې کې بلد یو په غمونو کې خو د عام ملت دې مونږ سره بیا غمونو کې نه سوځېږي هغه بېغیرتانو باندې غلط نه سي چې یو په شرق کې ناست یو په غرب کې نارې راوهي وایي در به سو دا نظام د پاکستان ده او هغه ده او دغه ده نو که په پاکستان وایي 100 کې 80 سلنه دې مونږ ترانزیټ ایران ته ولې راواوښته دا ټولې هغه خبرې دي چې بل هېڅ دلیل لري نه الحمدلله اسلامي ملت اسلامي امت د افغانستان ملت نن د خپل حکومت سره داسې وبدل سوی ده او دا یو حقیقت ده که حقیقت نه وای نن به خلیفه صاحب په مجلس کې وته ورننوتنه نن به ملا برادر وته ورننوتنه دا د دې دلیل ده چې د ملت او د رعیت په مابین کې اتحاد راغلی خبرې مې اوږدې کړي بښنه غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین